سلامونه دوستانو نن ویډیو ټیمو په باره کې ده چې ټیمو ولې داسې پیسې ورکوي او بغیر فروخت نه پیسې ورکوي لکه نارمل افلیټ مارکیټ کې مونږ ویلو چې مونږ کله لینک شیر کو او هغه کسټمر تیر څه واخلي نو هغې په بدل کې مونږ ته کمیشن راکوي خو ټیمو همداسې ولې اضافه پیسې ورکوي ټول نه اول به راسو دلته براوسر کې به ټیمو افلیټ پروګرام ولیکو دا به کلیک کړو دلته اولنی چې ټیم افلیټ پروګرام راشي دې باندې به کلیک کړو دا د ټیمو پروګرام د افلیټ نو دې کې ټول ډیټیل لیکلی ده کله چې دلته راشي دلته به اکاونټ ورسره رجسټر کوي انفلوئنسر پروګرام چې ده چې دا تا ته انفلوئنسر پروګرام ښیي د انفلوئنسر پروګرام یې داسې ده لکه غټې کمپنیان چې دي هغه دوه رقم اډورټایزمنټ کوي یو دا کوي چې فروغ وکړي سیل وکړي او دوم د برینډ اویرنس لپاره کوي لکه په د خلکو ذهنونو سازي وکړي چې مارکیټ کې دا کمپنۍ یا دا برینډ څه ده دا به پخوا به کېده خو آنلاین نه کېده داسې ساده به کمپنیانو کوو انسټاګرامر به یوټیوبر به هغو ته به یې وویل چا به چې ډېر فالوور هغو ته به میاشتې پیسې ورکولې او نور ګفټونه به ورکول خو بدل کې به ورته چې د مونږ لینک چې کوم دي دا شیر کوه پرومو کوډ دي یا هشټیګ دي او د مونږ ایونټو ته راځه او هغه شیر کوه هغې بدل کې به پیسې ورکولې دغسې دوی دا پروګرام آنلاین راوستی ده او دې کې ساده هغه هم شته ده کله چې سټارټ کوې نو اول به راشئ افلیټ پروګرام به دوی جوین کړي سټارټ وډراوینګ به ووایي دلته به ډیټیل ورکړي لکه نارمل ګوګل نیم لوګین کولی شي او همداسې هم لوګین کولی شي دا ما لوګین کړه دې کې مختلف پروګرامه دي چې کوم جوین کوې لکه نارمل پروګرام ته جوین کوې بس دا لینک شیر کوه او چې بس څوک ځي په ایپ ډاونلوډولو باندې نه وایي که چې ډاونلوډ کړي 3 پاونډه درکوي او نور بس دې خپلې لکه اوس دا پلګ د پلګ که ته شیر کړي 350 پنسه یې تا کسټمر ته ورکوي او 6 پاونډه پورې تا ته کمیشن درکوي کیدای شي 50 پنسه درکړي یا 3 پاونډه درکړي یا 6 پاونډه درکړي مختلف هغه ورکوي که دا یو پروډکټ ته شیر کوې په دا شیر ټو آن باندې کلیک کړه او هغه ایمیج یا کاپي لینک یا هر شی چې تا شیر کوو دا ته کولی شې ډېر پروډکټ دي دا ټول ته کتلی شې خو مونږ راځو د انفلوئنسر پروګرام ته کوم کې چې مونږ ویلې ډېرې پیسې ولې ورکوي دې ته ما اپلای کړی خو هسې چک کوم چې دا کوم پروګرامونه دي او هغې کې زه ریجیکټ کړی وم او دې لپاره ریکوایرمنټ دا ده چې تا اکاونټ کې اول نه آنلاین بزنس په باره کې یا د پروډکټ په باره کې یو څو ویډیوګانې لکه تا اکاونټ کې دوی پوه شي چې د دې مطابق فالوور دا لري دوی په دې داسې اپ ټو اوتورایز چې کله اوتورایز شي تر 190 پاونډه پورې تا ته همداسې اول کې درکوي ته چې د دوی پوسټونه کوې د میاشتې 650 پاونډه پورې درکوي او نور کمیشن بیل درکوي او فری سپانسرشپ کې د پروډکټ هم درته رالیږي دوی ټول دا پروګرام دي او دې کې دا ډیټیل ته که نور لاړ شو لکه په ویو باندې څومره روپۍ ورکوي او همداسې څومره پیسې ورکوي هغې ته چې راشو هغلته به بیا موږ ته دا ډیټیل ته لاړ شي لکه په یوټیوب کې دی چې فالوور مطابق 100 ویو راسي په ویډیو باندې 15 پاونډ نه واخلي 190 پاونډ پورې درکوي ټیک ټاک کې دی د فالوور مطابق چې 1500 ویو په ویډیو راسي 100 پاونډ نه واخله تر 190 پاونډه پورې درکوي انسټاګرام کې همدغسې 1500 ویوز باندې ریل یا پوسټ یې 1500 دا 100 پاونډه نه واخلي 190 پاونډه پورې درکوي دا صرف په ویډیو ویو باندې درکوي منتلی تا ته بونس بیل درکوي او د تا چې په اکاونټ څومره چلیدلی څومره ویو هغې مطابق پیسې درکوي او د هغې نه بغیر پروډکټ درته رالیږي پروډکټ به ته ویډیو وکړې او چې هغه ویډیو تا وکړو نو هغه ویډیو مطابق چې څومره ویوز راځي څومره هغه راځي او هغومره څومره خریداري کېږي په ویوز باندې بیلې درکوي په فروخت باندې بیلې درکوي ځینو افغانانو شروع کړې وه خو خلکو نورو پرې نیوکې وکړې چې دا نه ورکوي دومره پیسې او دا دروغ ده دا هېڅ دروغ نه ده دا افلیټ کې انفلوئنسر پروګرام ټیمو شروع کړی ده دې کې اوس دا وګوره دا پوسټر دي رمضان سیل والا د انوایټ افلیټسو داسې نور فیشن ټرینډس او دا چې شیر کې دې نه څومره سیل راځي هغې نه تا ته پیسې درکوي څوک شروع کول غواړي خو ښه پروګرام ده
مفته پیسې دي ورته راځي. نورې ویډیو به جوړوو ډیټیل سره په نورو پروګرامو باندې.